سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو د ډاکټر غني څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي موږ ته د قرآن او سنت په اړه مشوره مه راکوئ، په خپله د قرآن کریم تلاوت زده کړئ. نن د اکتوبر 9 ده. پر افغانستان د امریکا د یرغل 19 کاله پوره شول. په دې اړه افغانانو رنګارنګه تبصرې کړي او دا ورځ د خپل تاریخ یوه توره ورځ نومولې. هلمند کې د موټر بم برید له کبله دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ولسوال وژل شوی. NPR راډیو د اکتوبر په 9 نیټه یو تحلیلي راپور کې ویلي د 19 کالو په تیرېدو یوازې دا نه چې طالبان مات نه شول بلکې لا پیاوړي شول. امریکا د ترکیې له لوري د S-400 دفاعي سیستم پر فعالولو ژوره اندېښنه ښودلې. رویټرز خبري اژانس ویلي اردوغان نړۍ کې د غوره ځای په موندلو کې تر ډیره بریده بریالی شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان رئیس او لومړي وزیر له خپلو دندو استعفا کړې. د خبرونو پای.